السلام علیکم. هیومن آی د انسان سترګه نن زموږ ټاپک دی. انسان په وجود کې دننه د ټولو نه چې کوم کمپلیکس سیز دی، کوم آرګن دی، کوم عضو دی په انسان په وجود کې دننه کوم اندام دی، هغه برین دی د انسان دماغ. او په دې پسې دویم نمبر چې کوم د ټولو نه کمپلیکس سیز دی د انسان په وجود کې دننه، نو هغه د سترګه. سترګه چې کوم تاته بار ښکاري، دا بار دا صرف د شپږو حصو کو، دا سترګه موږ شپږ حصې کو کنه، صرف یو حصه تاته ښکاري، شاته 15 حصې پټې دي، دونه غټه سترګه ده. 80% زده کړه چې کوم تا کړې ده د وسه پورې، ستا په دماغو کې چې کوم علم پروت دی، کوم زده کړه دی په خپل ژوند کې کړې ده، ستا د ټول ژوند دا زده کړه د دې 80% روباسه دا ترو ستا سترګې شوې ده. د سترګې په ترو باندې 80% زده کړه کېږي، یاد ساته. او کمپلیکس هم د ډېره زیاته. ستا دا ګاټې نه دی، دا دې په دې منځ کې چې کوم د چا توري د چا شیني موږ ته شنټغ وایو، د چا تور ګاټی، دا تور ګاټی دی ته موږ آیرس وایو، اوس به ووایو. په دې کې 256 یونیک کریکټرز دي. ته سوچ وکړه ستا دا ګوته نه ده، دا فنګر پرنټ دا چې خلک ګوته لګوي هلکه په بلیونونو باندې، په اربونو باندې انسانان دي په دنیا کې، او د چا هم پکې دوه پکې داسې څوک نشته چې د هغوی دا ګوته یو شانتې کې راغلي، دا یو شانتې کې نه دي، دا د یو بل نه بدل راځي. په دې فنګر پرنټ کې ټوټل نایاب خصوصیات یونیک کریکټر صرف 40 دي، او د هغې باوجود دا یو شان نشي راتلی. خو په آیرس کې دننه 256 دي. په دې وجه باندې نن سبا چې کوم سکین کېږي، مخکې به یې ګوته لګوله، اوس چې د هغې نه لږ های سیکیورډ سیسټم وي، نو په هغې کې آیرس ستا د سترګې دا ګاټې دا سکین کوي، موږ ورته آیرس سکین یا آی سکین وایو. په موبایلو کې نن سبا راغلي سترګه ورته ور مخامخ کړي، نو هغه انلاک شي، هغه د سره یو شان نشي کېدی. او بل ډېره زیاته تیز هم ده. په دې کې چې کوم مسلز دي هغه د حد نه سیوا تیز دي. په د سیکنډ په سلمه حصه کې ته سوچ وکړه سیکنډ څومره کم ټایم دی، د سیکنډ هم په سلمه حصه کې چې یو سیکنډ 100 ځایه کې هغه سلمه حصه څومره به تیز وي، دونه تیزۍ سره د مسلز مومنټ کولی شي په سترګه کې چې کوم مسلز دي. په دې وجه خو موږ په پښتو کې وایو چې کوم څیز ډېر زیات تیز وي، موږ وایو لکه د سترګې په رپ سره تېر شو، د سترګې په رپ سره داسې او د سترګې په رپ سره هغسې، د سترګې رپ دا ډېر زیات تیز وي. نو دا سترګه ډېر زیات کمپلیکس آرګن دی، خبرې پکې نورې نه کو، سټرکچر یې راتاویږي چې دا د څنګه جوړه شوې، څنګه دا څه پکې دي. هیومن آی کې دننه ګوره امپارټنټ ډیټیلز وایو په دې کې. ټوټل چې کله موږ د سترګې دا سترګه وایو که نه، دا سترګه نه ده د انسان، دا ګول ده. څنګه چې نورو ځناورو وي، د سانډا سترګه به دې لیدلي، د میخې سترګه به دې لیدلي، د غوا سترګه به دې د قربانۍ په دوران کې لیدلي که نه، په غټ اختر کې چې راسم دی ولالي کې چې کله هغه په میخه کې خلک حصې جوړې کړي، 15 حصې جوړې کړي، څوک 3 حصې جوړې کړي، څوک 7 حصې جوړې کړي، نو سترګه راوباسي، هغه سترګه کټ کړي پاري وباندې چوړې کړي چې هلکه انصاف میلاو شي. نو هغه سترګې ته دې کتلي که نه، ګول بالي بال. دغه شان دا سترګه هم د انسان دا سترګه هم ګول بال ده، خو تا ته ما ووایي چې تا ته صرف یو حصه ښکاري، باقي 15 حصې خو دننه دي داسې ګول بال دی، ګول سټرکچر کې دی. دا ګول سټرکچر نه دی، دا موږ په 3 لیئرز کې مینلی ډیوایډ کوو، په 3 حصو کې ډیوایډ کوو. یو ته موږ وایو سکلیروټیک لیئر، سکلیروټیک لیئر، دویم ته موږ وایو کوروید لیئر، کوروید لیئر، او دریم ته موږ وایو ریټینل لیئر، ریټینل لیئر، ریټینل لیئر. صحیح شو؟ سکلیروټیک یا سکلیرا، کوروید لیئر، ریټینا یا ریټینل لیئر، 3 لیئرز کې دي. ګوره داسې ستا سترګه ده که نه، داسې ګول بال دی، داسې بال دی، داسې دی لږ راوتی بار طرف ته داسې. نو د دې چې کوم اوټر موسټ بال دی، چې کوم اوټر موسټ طرف ته دی، دا ګول بال دی راوغستو، د هغې چې کوم د ټولو نه بار طرف ته لیر دی، هغې ته موږ وایو سکلیروټیک لیر. صحیح شو؟ اوس ګوره دلته کې زه 3 لیئرز په داسې طریقه باندې جوړوم چې ته پرې پوه شي. صحیح شو؟ عموما دغه تور کلر کې چې دا اوټر موسټ لیر دی، ورپسې چې سور دی دا ورپسې دویم لیر دی، او بیا ورپسې واپس چې کوم زه دا تور راکوم که نه، دا دریم لیر دی. نو داسې په 3 لیئرز کې دا سترګه تقسیم شوې ده. د ټولو نه دننی چې کوم دی هغه ریټینا ده، دا یوه، ورپسې چې دا سور ته ښکاري دا کوروید دی، او د ټولو نه بار طرف ته چې کوم دی نو هغه سکلیروټیک لیر دی. اوس چې کوم د ټولو نه دا بار طرف ته دی که نه، د دې چې کوم موږ ته دا ځای ښکاري دا بار، دې ته موږ وایو کارنیا، چې موږ ورته د سترګې سپین هم وایو. دا وایټش ایریا نه، دا وایټش ایریا، وایټش ایریا د سترګې سپین، دې ته ویلی کېږي، څه ورته ویلی کېږي، دې ته کارنیا ویلی کېږي. د سترګې سپین ورته موږ وایو که نه، د سترګې دا سپین، دا سپین چې کوم ښکاري دې ته موږ کارنیا وایو. د دې سره چې په منځ کې کوم دا غټ ګاټی دی، غټ تور ګاټی، ګوره دا تور ګاټي دوی زیاتره خلک تور سترګي. صحیح شو؟ نو دا غټ تور ګاټی چې کوم دی دې ته موږ آیرس وایو. په منځ کې چې کوم تور ګاټی دی بیا پیوپل دی. نو دا غټ تور ګاټی نه، تور ګاټی دا کلرډ ایریا چې کومه ده، کلرډ ایریا، کلرډ ایریا، دې ته موږ آیرس وایو. آیرس ګوره دا کم کلر کې کېدای شي زیات تر خلکو کې، یا بلیکي بلیک تور، یا بلوی بلو اودي، او یا گرین شین، موږ چې ورته شینټغ وایو. په ځینې خلکو کې داسې ډارک براون غونته کې
خړې سترګې چی خړ سترګې چی په دې کلرز کې ټوټل دا سترګې دا غټ غاټه نه کلر ډېر غټ تور غاټه دا کېدای شي زیاتره خلکو کې توري ورپسې چې کوم زیات کلر دی نو هغه شنې سترګې دي شین ټغاني او دا د اودي او دا ډارک براون دا لږ غونډه کې کم دي نو دې ته موږ آیرس وایو دا آیرس نه دی آیرس دا د رڼا اماونټ کنټرول کوي چې رڼا به ستا سترګې ته څونه مقدار کې دننه تلل پکار ده څونه مقدار کې نه ده پکار دا د کار دی ګوره د دې تور غاټې منځ کې نه دی چې کوم غټ تور غاټی دی د دې په منځ کې دننه یو وړوکی بل تور غاټی دی هغه بل وړوکی تور غاټی نه دی دا اصل کې سوری دی سوری هول دی هول او دغه سوري ته موږ وایو پیوپل دې ته موږ څه وایو پیوپل ورته وایو د دې پیوپل نه څه کېږي دلته کې ورته ګوره ښه دا د سترګې هغه سپینه ایریا ده په دې ځای کې په منځ کې هغه تور غاټی دی داسې دا هغه تور غاټی دی ومنه دا ما ډرا کو دې ځای کې دا هغه تور غاټی دی صحیح شوله دا تورومه داسې دا هغه تور غاټی دی د دې تور غاټي په منځ کې دننه دلته کې داسې سوری شانته کې داسې یو سوری دی ټیک شو دغه سوري ته موږ وایو پیوپل اوس رڼا چې کومه راځي که نه هغه د دې پیوپل په ذریعه باندې ورننوځي ګوره د سترګې نظر کار څنګه کوي چې کله په یو څیز باندې رڼا پرېوځي نو هغه څیز نه هغه رڼا واپس راتینبک شي نو هغه زموږ سترګې ته دننه راننوځي نو سترګې باندې تصویر جوړ شي هغه دماغو ته سیدې لاړ شي نو د رڼا په ترو باندې کوي نو دا رڼا سترګې ته ورننوځي څنګه په سترګې کې چې کوم دا سوری دی دې په ذریعه باندې ورننوځي صحیح شو اوس دا آیرس نه دا غټ تور غاټی آیرس دا غټ تور غاټی دې داسې کار کوي چې دا سوری کله غټی او کله وړوکی کوي دا وړوکی تور غاټی کله غټیږي کله وړوکی کېږي کله کېږي چې کله د رڼا مقدار یا سیوا شي یا کم شي د رڼا په مقدار باندې ډیپینډ کوي ته داسې کار وکړه سمپل ایکسپریمنټ ته کولی شي شیشه راواله او نور ته ودرېږه او خپل دې وړوکي تور غاټي دی چې کوم د دې غټ تور غاټي په منځ کې دې ته ګوره نور کې به د دې یو خاص سایز وي اوس رو سوري ته راځه تا ته به داسې ښکاري چې دا به رو غټېږي داسې رو به غټېږي او که واپس نور ته وځي تا ته به ښکاري چې واپس رو وړوکی کېږي ولې سوري کې دننه رڼا کمه وي زیاته رڼا پکار ده نو د زیاتې رڼا دپاره دی دا سوری غټ کړي نو چې زیاته رڼا دننه ورننوځي او چې کله رڼا ته لاړ شي هلته کې نور دی رڼا تیزه ده نو تیزه رڼا کو سترګې ته دننه لاړ شي سترګې دا ریټینا چې کوم دنننی لیر دی هغې کې سیلز خرابولی شي نو رڼا کمه پکار ده نو دی دا سوری ورکوټی کړي چې کومه رڼا ورننوځي نو دا غټېږي وړوکی کېږي تا خیال کړی ته د شپې ودی نو تیاره کې دا څه چل شوی دا آیرس نه دا آیرس دا غټ تور غاټی داسې کولاو شوی نو په منځ کې چې کوم سوری دی هغه غټ شوی نو هغې ته رڼا زیات مقدار کې ورننوتی شي په تکه توره تیاره کې اوس ته ټوله شپه ودی او سهار څوک راشي एकदम درته لیټ ولګوي نو ته سترګو سره څه چل کوې एकदम داسې سترګې راټولې کړې ته سترګې نشي غړولی هغه رڼا ته نشي کتلی لږ ساعت بعد به دې ورسره سترګې ورو سترګې ورسې چوچلي کې دا چل به کې ورو به دې ورسره سترګې عادت شي نو بیا به سترګې کولاو کړې بیا به ورته وایي چې هلکه مړه دا ته څه کوې سړی دا خو لا وختي یې لیټ پرې راته ولګو نو دا ولې د شپې ستا د سترګې دا غاټی دا چې کوم آیرس دی دې په منځ کې دا سوری غټ شوی نو دې ته رڼا زیات مقدار کې ورننوتلی شوله او هغه د کاپر بچي در باندې ډایرکټ لیټ ولګو 500 واټ بلب نو رڼا نور هم زیاته تیزه در ننوته رڼا एकदम سیوا شوله او سوری دلته کې کوم پیوپل و هغه غټ و نو زیاته رڼا سترګې ته ورننوته نو سترګه بیا څه کوي اټومیټیک ریسپانس د دماغ نه راشي چې دا سترګه پټه کړي دا لیر د دننه د سترګې خرابوي چې څو پورې دا پیوپل واپس وړوکی شوی نه دا سوری وړوکی شوی نه تا سترګې نشو غړولی هغه بلب هغه رڼا کې تا کتلی نشو نو دا پیوپل نه دی دا پیوپل دا د رڼا مقدار کنټرول کوي چې څونه مقدار کې به رڼا دننه تلل پکار وي چې دننه کوم لیر دی هغه خراب نشي صحیح شوله نو غټ تور غاټي ته موږ آیرس وایو وړوکي تور غاټي ته موږ پیوپل وایو کار د هغه څه دی ټو کنټرول د اماونټ آف لایټ دلته کې ورته لیکم نو چې بیا درته ګوره پته دا آیرس او پیوپل په شریکه باندې څه کوي کنټرول اماونټ آف لایټ د رڼا مقدار کنټرول کوي صحیح شوله دا شو ستا سکلیروټیک لیر اوټر موسټ لیر دا وشو کور شو اوس داسې کار شوی چې په دې پسې دویم نمبر لیر دی ګوره لینز او هیومر او ایکویس او وایټس هیومر ته راتاویږو صحیح شوله لومبی دا لیر کور کوه اوټر موسټ لیر د ټول نه بار طرف ته چې کوم لیر دی هغه موږ وکړو ورپسې چې کوم لیر دی هغې ته موږ کوروید لیر وایو کوروید دې کوروید لیر ته ته ویسکولر لیر هم ویلی شي ویسکولر لیر نو اوس ګوره د ویسکولر لیر د نوم نه به تا ته پته لګېدلی چې د څه کار دی دې کې به ویسکولر ټیشوز وي ویسکولر ټیشوز موږ څه ته وایو په انسان په وجود کې ویسکولر ټیشوز کوم دي بلډ ویسلز د اینې رګونه نو په دې کې د اینې رګونه راغلي ته په خپله وخت سوچ وکړه که نه ستا سترګه تا ته ما ووایي ستا 80% زده کړه ستا د سترګې د وجې شوې ده ستا سترګې د ټولو د فاسټسټ مسلز په دې کې دننه موجود دي ډېر کمپلیکس د دماغ نه دویم نمبر کمپلیکس ارګن سترګه ده
دا یو ژوندی څیز دی. نو ژوندي څیز ته به اوس د خوراک ضرورت وي که نه، که تا له دونه کارونه کوي خوراک به وله ورکوې که به یې نه ورکوې. خوراک ولې نه ورکوې په هغه ځای به یې تر څه پرېښي چې مړه د ستا مزدوري مسو. نو سترګه ژوندی څیز دی. هر ژوندی څیز ستا په وجود کې د خوراک ضرورت لري، هغه ته خوراک پکار وي. نو دغه شان سترګې ته هم خوراک پکار دی. اوس خوراک څه شی دی؟ ګلوکوز، او د هغې لپاره اکسیجن رسول پکار دی چې هلته ګلوکوز باندې راکېږي، ماتې کړي، انرژي ته وباسي او دغه ارګن له ورکړي. نو اوس دا ګلوکوز او د اکسیجن زموږ په وجود کې هر ځای ته څوک رسوي؟ بلډ یې رسوي، این یې رسوي. نو ستا په وجود کې زه ځکه بار بار وایم چې کم ځای هم ژوندی که نه، په هغې کې به د اینې رګونه لازمي موجود دي. چې کوم ځای ژوندي نه دي په هغې کې بیا د اینې رګونه نه دي. لکه فار ایگزامپل ستا نوکان بار ته راوتي یا ستا یخته بار ته راوتي دي، کټ کوه په هغې کې اینه نشته دی، هغه مړه دي، هغې ته د اینې ضرورت نشته. باقي چې ستا وجود کم ځای ته د کټ کې هغې کې اینه راوځي، اینه ځکه راوځي چې دغه ژوندي دي. ژوندي څیز د خوراک پکار دی. خوراک ولې اینې وړي، نو دغه ځای کې اینې رګونه رسېدلی خوراک ورته سپلای کوي. صحیح شو ده؟ نو دغه شان سترګه هم ژوندی ده، دې ته هم د اینې ضرورت دی. نو دغه ځای کې د اینې رګونه راغلي او سترګې ته خوراک او اکسیجن سپلای کوي. اوس د سترګې کې دننه چې رګونه په کوم لیر کې پراته دي، نو هغه دا دویم نمبر لیر دی، دا سور چې راته ښکاري. د اینې رنګ هم سور دی، دا لیر ما په سور مارکر باندې راکړی دی. او دغه لیر ته موږ کوروید لیر وایو. نو د کوروید لیر کار څه دی؟ ګوره کوېسچن راغلی ایم سی کیوز راغلی. د کوروید لیر کار څه دی؟ ویسکولر لیر دی. بلډ مطلب اینه سپلای کوي سترګې ته. ولې سپلای کوي؟ د دې مطلب دا شو چې دا کوروید لیر څه کوي؟ دا نرشمنټ کوي د سترګې. صحیح شو ده؟ کوېسچن راغلی چې کوم یو لیر د سترګې نرشمنټ کوي، نو دویم نمبر لیر کوروید لیر هغه د سترګې نرشمنټ کوي. صحیح شو ده؟ دا هم کلیر شو. ښه، اوس څه شی دی؟ اوس پسې څوک دی؟ اوس پسې دی ریټنا. اوس پسې څوک دی؟ ریټنا، دریم نمبر لیر. ګوره دا نروس لیر دی، نروس لیر د نیورانز نه جوړ دی. نروس لیر د نیورانز نه جوړ دی. په دې کې دوه قسمه سیلز دي، دوه قسمه سیلز. یو ته مونږ راډز وایو او بل ته مونږ کونز وایو. ګوره اوس چې مونږ ته دا څه ښکاري که نه، مونږ په سترګه باندې څه کوو؟ د سترګې څه کار دی؟ لیدل کار دی. دا لیدل چې کوم کېږي، دا تصویران چې مونږ ته ښکاري، نو دا تصویر په سترګه کې جوړېږي په دې لیر باندې، په نروس لیر باندې، د نیورانز نه جوړ لیر باندې. دا دننی لیر دی، دا یو دا لیر. نو چې کله یو په څیز باندې رڼا پرېوځي، هغه رڼا ځان سره د هغه څیز تصویر راوچت کړي او رای وړي. نو رای وړي زموږ سترګې ته راننه باسي او په دې لیر، په دې دنني لیر باندې وروغورځوي. نو په دغه ځای کې تصویر جوړ شي. نو د ریټنا کار څه شی دی؟ تصویر جوړول. په دوه لیر، په دوه سیلز نه دا جوړ شوی دی، راډز او کونز. راډز څه کار کوي؟ راډز تا ته صرف ډم لایټ، مطلب لایټ اغستل، دا د کار دی. په یو څیز باندې رڼا پرېوته، هغه رڼا واپس راله، تصویر یې ځان سره راوړو، نو دې تا ته هغه تصویر جوړ کړي چې او دې رڼا د ځان سره دا تصویر راوړی دی. اوس په دغه تصویر کې کلر څنګه دی؟ دا تا ته دا راډز نشي شروع کولی. لکه فار ایگزامپل تا ته زما جامې ښکاري، د څنګه کلر دی؟ تا ته زما د یختوم کلر ښکاري، زما د چهرې هم درته کلر ښکاري، سور کلر هم درته ښکاري، تور کلر درته ښکاري، سپین کلر درته ښکاري. دا مختلف کلرونه تا ته ښکاري. ځان په کمره کې ګیر چاپېر وګوره، مختلف قسمه کلرونه به یې. یاد ساته د 1 میلیون نه د پاسه ستا سترګې کلر لیدلی شي. ښه، دا هم د سره یاد ساته، د 1 میلیون نه بره کلر ستا سترګه ابزرو کولی شي. خو په هغې کې دا راډز نشي. راډز تا ته صرف شو کوي په بلیک اینډ وایټ کې، چې او رڼا پرې پرېوته، په دغه ځای کې سیز پروت دی، سیز شته، تصویر یې داسې دی، شکل یې داسې دی، کلر یې څنګه دی؟ نو دا د راډز کار نه دی. د کلر کار بیا کونز ته په حواله شوی دی. دې څه کوي؟ دی بیا تا ته کلر ښایي. کلر لکه ګوره اوس فار ایگزامپل دا مارکر تا ته ښکاري، نو په دې باندې رڼا پرېوته، رڼا چې ستا سترګې ته دننه درنوته، سترګې ته دننه چې درننوته، نو تا ته پته ولګېده چې یو داسې اوږد اوږد شانتې څیز دی او په دې باندې د پاسه دلته کې یو ټوپۍ شانته کې پرته ده، مارکر دی. خو دا کلر ستا ته دې راډز نه دي ښودلي، دې تا ته صرف دا شکل دي ښودل چې یو دا اوږد اوږد دی. کلر یې سور دی، دا ته ښکاره شو. کلر درته چا وښودو؟ دا درته کونز ښودل. نو د کونز کار څه شی دی؟ کلر ښودل. او د راډز کار څه شی دی؟ صرف په هغې باندې چې کوم لایټ پرېوتلی دی، هغه لایټ اخیستل او د هغه شکل ښودل. دا د راډز کار دی. دا دواړه سیلز رایوځای کېږي، دې نه ریټنا جوړېږي. صحیح شو ده؟ دې ریټنا باندې مونږ څه کوو؟ په دې ریټنا باندې ایمیجز ښکاري، ایمیجز. دې تا ته دغه تصویران ښایي، کوم څیزونه چې تا ته ښکاري هغه ایمیجز، تصویر ستا په سترګه کې جوړېږي، هغه په ریټنا باندې جوړېږي. اوس ګوره په ریټنا باندې یو خاص پوینټ دی چې هغې ته مونږ وایو میکولا. میکولا یا ورته وایو یلو سپاټ. دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې تصویر سپا ښکاري. اوس تصویر په ټوله ریټنا باندې جوړېدی شي، خو سپا تصویر په یو خاص ایریا جوړېږي، او هغه خاص ایریا دلته ده، دا دی، دا دې ته مونږ وایو میکولا. که تصویر په سترګې ته دننه راننوتو او رسا په دې ځای جوړ شو، د یلو سپاټ یا په دې میکولا باندې جوړ شو، نو سپا به درته ښکاري.
که تصویر راننوتو یا دلته په ریټنا جوړ شو یا دلته په ریټنا جوړ شو نو هغه به ته ښکاري خو صحیح به درته نه ښکاري. نو په دې کم ځای کې چې صحیح ښکاري دې ته موږ میکولا یلو سپاټ وایو. ګوره تا ته به یاد شي تا به چې اګزام ورکوو که د امتحان ته به چې ناست یو که نه نو نقل به دې کوو نقل به دې چې غلی غونته کې راویستو نو په سترګو کې به دې داسې کتل داسې په ترس به دې کتل چې یاره اګزامینر را روان دی که نه. اوس په ترس به چې تا کتل تا ته به دونه خو پته ولګېده چې او څه شی خو را روان دی زما خواله یا یو انویسټیګیټر را روان دی انویجیلیټر را روان دی خو دا پته به درته نه لګېده چې دا کم یو دی او څوک دی هغه خطرناک دی که نه هغه نقل چې پرېږدي هغه دا پته به تا ته داسې نه لګېده سترګو په سیټ کې. نو چې کله به یې دا پته لګولې نو چې به دې ورته رسا وکتل چې رسا به دې وکتل نو بیا به یې ورته برابر مشاهده به یې درته ښکاره شو چې دا خو هغه پلانکی دی مړه. نو ګوره تا به چې کله چې په ترس کته که نه نو ستا دا تصویر به په دې میکولا نه جوړېده دا په دې سایډونو باندې جوړېدو. نو تصویر خو به ښکارېدو خو سناسه به ښکارېدو صفا به نه ښکارېدو. صفا کتلو دپاره به ورپسې تا د خپله مشاهده مبارکه داسې راتاو کړلې ته وګوره موبایل دې په لاس کې نیولی دی که نه دا موبایل ځان ته چې په سیټ کړی ورته په سیټ ګورې نو تا ته به صرف دونه ښکاري چې یو مسلمان خو په دې موبایل کې دننه ولاړ دی او لقي راړقي پته به ورته زما د شکل نه لګي چې دا څنګه دی او چې زما دا مشاهده مبارکې نو دې ته به داسې مخامخ وګورې داسې چې مخامخ دې ورته کله وکتل نو تا ته به پته ولګي چې هلکه دا څنګه کس دی څوک دی تاریخ دی نه دی. نو دا مخامخ چې وګورې دا تصویر سیدې لاړ شي په دې میکولا په یلو سپاټ باندې پرېوځي بیا ښکاري او که نه په سایډونو باندې پرېوتو نو بیا صحیح نه ښکاري. او په میکولا کې دننه بیا یو بل پوینټ دی چې هغې ته موږ څه وایو فوویا په دې فوویا باندې هغه په دې میکولا په دې سنټر کې دی په دې باندې چې کله تصویر جوړ شي نو د ټولو نه صفاترین تصویر دقه ښکاري چې کله په دې باندې په دې میکولا کې دننه په سنټر په فوویا باندې جوړ شي نو هغه تصویر تا ته بیا د ټولو نه صفا ښکاري. ګوره کله چې ته ومنه یو خیرات لتلی صحیح شو او خیرات کې داسې روجي پرتې دي که نه نو هغه روجو کې دننه داسې تا ته تور څه ښکاره شو. اوس دغه تور چوارن کېدی شي او د غوښې پوټی هم کېدی شي خو ته اوس اندازه لګې چې یاره دا به چوارې که د غوښې پوټی به نو ته ورته مونږ په پښتو کې وایو دوه سترګې ورته څلور کړلې فوکس پرې راوالې صحیح شو دا فوکس پې چې ته راوالې ته کوشش کوې چې دې څیز دا تصویر نه دی دا په دې میکولا کې دننه په دې فوویا باندې جوړ شي چې کله په فوویا باندې جوړ شو هغه تا ته एकदम کلیر ښکاره شي ډایرکټ به ورته پته ولګي چې هلکه دا شی خو چواره دی ځان پرې نه غرضه که او کوم نه پوټی و نو زه بس بیا به ورسره م کتلی وې په فوویا باندې مطلب تصویر جوړ شو چې په فوویا باندې تصویر جوړ شو نو هغه نور هم صفا ښکاري صحیح شوله. ښه دا مو شو میکولا یلو سپاټ فوویا مونږ وپېژنو. اوس په دې کې یو بل ځای چې هغې ته مونږ بلایند سپاټ وایو څه ورته وایو بلایند سپاټ ورته وایو بلایند سپاټ. اوس دا بلایند سپاټ نه دا په دې ځای کې داسې ځای دی لکه عموما دا لیر دی که نه په دې ځای کې داسې کټ شوی دی نو دې ځای نه یو نرف ختلی دی او سیدې تللی دی برین ته دماغو ته. یاره ته اوس په خپله سوچ وکړه ته دا موبایل دې لاس کې نیولی دی لیکچر اورې تا ته زه ښکارم د څه په ذریعه راته ښکارم د سترګو په ذریعه باندې خو ته ما د سترګو په ذریعه پېژنې که نه ستا دا زما دا تصویر ستا په دماغو کې مخکې سټور شوی دی تا زما نه ډېر څه زده کړه کړې ده نو تا ته پته لګېدلی چې او دا یو استاد دی دا مختلف قسمه سبجیکټ ټیچ کوي او زه یې په دې باندې پېژنم نو دا ټول انفارمیشن په سترګو کې سټور دی په دماغو کې سټور دی په سترګو کې سټور کېږي نه سترګه صرف تصویر اخلي د دې مطلب دا دی چې سترګه کوم تصویر واخلي نو هغه به دماغو ته لېږي. نو د سترګې کار تصویر اغستل دی انالایز کول نه دی انالایز کول کار د دماغ دی دماغ ته به لېږي دماغ به ورته وایي او که نه لکه دا خو زما د ترز وی دی او که نه لکه دا خو دا شی دی او هغه شی دی پته به یې لګوي. نو اوس ګوره د سترګې باندې چې کله تصویر په دې فوویا یا په دې میکولا باندې په ریټنا باندې چېرته جوړ شو نو هغه تصویر اغستل او وړل دا د یو نرف کار دی صحیح شو. نرف پېژنئ که نه نیورانیک نرو سیسټم کې مونږ ویلی دی دغې نرف ته مونږ آپټیک نرف وایو آپټیک نرف د نیورانز مجموعې ته د نیورانز کیبل ته مونږ نرف وایو. نو دغه آپټیک نرف دی د آپټیک نرف تصویر د سترګې نه راونیسي او د دماغ ته یوسي چې هلته کې انالایز شي چې دا څه شی دی. اوس ګوره په کوم ځای کې چې دا نرف ورننوتی دی د آپټیک نرف د سترګې ته راننوتی دی دغه ځای شلېدلی دی چې دا کوم ځای شلېدلی دی که نه په دغه ځای باندې تصویر نه جوړېږي. که فار ایگزامپل تا یو څیز ته وکتل او د هغې هغه شواګانې رالې او په ریټنا کې په دې ځای باندې جوړې شوې دا ما په دې میکولا جوړ کړو دا د میکولا نه بره صحیح شوله میکولا نه بره په دې ځایونو کې او په دې ځای باندې هغه کوم څیز ته دې وکتل د هغې نه شواګانې رالې او په دې ځای باندې پرېوتو په دې سپاټ باندې د کوم ځای چې د آپټیک نرف ته دی نو تا ته به هغه څیز د سره ښکاري نه په دې وجه باندې دغه سپاټ ته مونږ وایو بلایند سپاټ دغه ځای ته مونږ بلایند سپاټ وایو بلایند وایو ړوند ته دا ړوند سپاټ دی په دغه ځای باندې لیدل نه کېږي ځکه چې دغه ځای نرو وتی دی نو هغه نرو هغه ریټینا شلولې ده نو چې ریټینا وشلېده نو لیدل خو ریټینا کوي چې ریټینا نشته نو اینې په څه باندې دا شوله زمونږ ریټینا صحیح شوله ریټینا هم کلیر ده. اوس داسې کار دی چې د دې ریټینا نه شاته په دې ځای کې د ریټینا نه شاته نه سوري د دې پیوپل نه شاته په دې ځای کې دلته یو لینز پروت دی کنویکس لینز داسې
لینز پروت دی څه شی پراته دي لینز پروت دی لینز دلته به ولیکو لینز پروت دی ډایرکټ د کوم ځای نه شاته د پیوپل نه شاته د دې پیوپل نه شاته ډایرکټ لینز پروت دی لینز کم لینز دی کنویکس لینز ډبل کنویکس لینز په فزکس کې مونږ ویلې او نم دی ویلې و به وایو کنویکس مطلب چې خېټه وتی او چې داون طرف ته خېټه دسی وتی نو ډبل کنویکس لینز راته وایي دا ډبل کنویکس لینز پروت دی د کنویکس لینز کار څه ګوره دوه قسمه لینز دي او په فزکس کې بیا ډیټیل سره وایو کنکیو او کنویکس کنکیو لینز چې کله د شواګانې پاس شي کنه شواګانې نو هغه شواګانې داسې خوري او کنویکس لینز چې کله شواګانې د رڼا پاس شي کنه نو هغه شواګانې داسې راټولوي د یو بل سره ملاوي یاد ساته تصویر په هغه ځای کې جوړیږي چې په کم ځای کې د شواګانې د یو بل سره ملاويږي بیا د تویم دا امپورټنت پوینټ دی یاد ساته چې کله رڼاګانې د یو سیز سره تیمبک شوي او روان شوي چې په کم ځای کې د یو بل سره ملاو شي په هغه ځای کې د سیز تصویر جوړ شو صحیح شوله خدا سره یاد ساته نو په دې وجه باندې په دې ځای کې کنویکس لینز دی چې دا شواګانې داسې راټولي کې یو بل طرف ته کې یو بل سره ملاو شي چې ملاو شي نو تصویر جوړ شي نو دا لینز دی صحیح شو دا لینز په دې ځای کې نیولای شوی دی د مسلز په ترو باندې لیګمنټس او مسلز په ترو باندې چې کوم لیګمنټس په ترو باندې نیولای شوی دی هغه لیګمنټس ته مونږ وایو سسپنسري لیګمنټس ګوره لیګمنټس څه شی دی ستا په وجود کې هر هغه د اډوکي په شان سټرکچر ورته ووایه نری اډوکي په شان کې سټرکچر چې هغه یو اډوکي د بل اډوکي سره میلاوخي په پونده کې کنه دا شاته پونده د مخ کې ټوس سره ملاو شوی او اکثر هغه د خلکو لږ پونده کې پای کې انفلیمیشن راشي نو بیا څه چلو کې هغه سوزش کوي زیات خلک سار ټایم کې چې بیا را پاسي نو پونده نشي لګولای درد کوي نو د هغه پلانټر فیشیا او ته لیګمنټ هغه انفلیم شوی دا هغه د وجه نه کیږي دا ستا په دې کې چې کوم یو هیومرس دی الله سره لګیدل ته کې نریشن ته اډو کې دا یو لیګمنټ دی نو لیګمنټ دوه اډو کې دی بل څه ملاوي خو په دې ځای کې یو لیګمنټ دی او هغه لیګمنټ څه کوي هغه د لینز نیولې دی اډو کې دی بل سره نه دی ملاو کړی نو دغه لیګمنټ صرف د دې لپاره دی چې په دغه ځای باندې مسلز اٹیچ صحیح شو هغه پستر کې پینات کې چې کله لګ نور ډیپ زینو هغه بیا وایو دلته پکې عمر ډیپ اوس لا فی الحال نه نو دا لیګمنټس په دغه ځای کې چې کوم دي سسپنسري لیګمنټس ته وایي د دې ځای نه راوتی د دې ځای نه راوتی دي خو د سترګې سره ډایرکټ اٹیچ شوي نه دي د صرف سهاره ورکړی د بنیاد ورکړی د مسلز ده د دې ځای نه اوس راوتی دي مسلز داسې د دې لیګمنټس نه مسلز راوتی دي داسې او دا لینز داسې رانیولې ده مسلز کم مسلز راوتی دي دغه ته چې کم مسلز دي کنه نو هغه مسلز ته مونږ وایو سیلیري مسلز سورته وایو سیلیري مسلز یاد ساته شپږ مسلز به په تعداد کې شپږ مسلز به د سسپنسري لیګمنټس نه براوتی شپږ مسلز به او لینز به داسې نیولې په دغه ځای کې چې دا لینز اخوا دی خوا نشي ځکه که لینز اخوا دی خوا شو نو تصویر جوړول چې لایټ یو بل سره کنورټ شي او ملاو شي دا د لینز کار دی دې ځای کې یو سیز داسې پروت دی کنه دلته کې عموما دا یو ګلاب ته مخې ته پروت دی صحیح شو ګلاب پروت دی ګلاب جامن نه ګلاب نو د دې ځای نه چې کوم لایټ وته دا سیده ستا سترګې ته دننه وته نو دا لینز نه داسې پاس شي که نه نو دا لینز یې کنورټ کړي داسې یو بل طرف ته یې تاو کړي نو دا رڼا ځي څنګه د ریټینا ته راورسي هغلته د یو بل سره میلاو شي نو چې د یو بل سره میلاو شي نو په هغه ځای باندې تصویر جوړ شي نو تا ته ښکاره شي چې مخې ته خو زما سور ګلاب پروت دی هلکه ډېره مزه کوي ښکلی ګلاب دی نو د لینز کار دا دی دا لایټ ستا سترګې ته دننه وته هغه یو بل طرف ته تاو کړي یو بل طرف ته چې تاو شي هغه ځي نو په ریټینا باندې یو بل سره میلاو شي تا ته ما ووایي چې په کوم ځای باندې ریز د یو بل سره میلاو شو هلته تصویر جوړېږي نو په ریټینا باندې په میکولا په فویا باندې تصویر جوړ شي نو تا ته سیز ښکاره شي دا د لینز کار دی صحیح شوله نو دا لینز په دغه ځای په کار دی د دې پیوپل د دې سوري نه بره ښکته نه شي په دغه ځای باندې نیولی دا کار دی د لیګمنټس اوس پکې مسلز دي ته به وایې چې دا مسلز د څه لپاره دي دا مسلز د دې لپاره دي چې دا کله دا لینز داسې راکاږي اوږده یې چې نری شي او کله داسې پرېږدي چې پیډ شي ولې ګوره فوکس دی په کیمرو کې دی که نه مونږ چې فوکس کوو هلکه فوکس پرې راواله یا DSLR کیمرې هلکه را نږدې کړه هلکه لرې کړه نږدې فوکس راواله لرې فوکس راواله دا فوکس چې کوم په دې کیمرو کې دغه فوکس دوی د سترګې نه زده کړی دا په دې سترګه کې دی اصل کې ته داسې کار وکړه چې خپله ګوته داسې ونیسه موبایل په یو لاس ونیسه موبایل یې نیولې هغه په یو لاس ونیسه او داسې ګوته ونیسه شابه ګوته ونیسه داسې ګوته ونیسه اوس د خپلې ګوتې ته ګوره نو د دې نه چې شاته کوم علاقه ده به درته بلر ښکاري بلر پرې به ته ښکاري بلر اوس د خپلې ګوتې ته نه هغه شاته علاقې ته وګوره نو چې کله ته اخوا وګورې نو بیا به ورته خپله ګوته پرې ښکاري دا به ته بلر ښکاري یو څیز به ورته بلر ښکاري نو بل څیز به ورته صفا ښکاري چې دې ته موږ وایو فوکس چې کوم څیز ته ته ګورې په هغې ته فوکس اخیستی دا کېږي د دې سیلري مسلز په ترو باندې د لینز په ترو باندې چې کله ته لرې سیز ته ګورې که نه داسې لرې سیز ته ګورې چې هلکه هغه څه شی دی څه راته ښکاري دا څه شی را روان دی
نو دا سیلري مسلز نه دي دا د لینز راکاږي اوږدې کې چې اوږدې کې نو لرې پورې ته فوکس راوالي چې لکه پلان کې نه دی روان د خو روان دی قرض دی یار ته د دې ځای نه چپه کېږو ځو تا ته ښکاري شي سپا ته د هغه چهره ښکاري شي او چې کله لنډ څیز رالي داسې نږدې ورته څوک رالي که نه نږدې ګورې چې هلکه دا څوک دی एकदम دې ورته خیال شي صحیح شو دا در باندې را رسېدلی نږدې ورته ګورې نږدې فوکس اخیستلو دپاره دا سیلري مسلز بیا ځان لږ ریلیکس کړي نو دا لینز راټول شي داسې اوږد نه وي راټول شي نو پیل شي نو نږدې سیز بیا تا ته ښه ښکاري د کتاب کتلو دپاره دی دغه چل کې او لرې سیز کتلو دپاره دی اوږدېږي نو دا مسلز دغلته کې د دې دپاره دي چې دا لینز کله راکاږي او کله لنډوي نو ته فوکس اخیستی شي لرې سیستم کتی شي نږدې سیستم کتی شي صحیح شو دا دام کلیر شو دوه خبرې صرف پاتې شوې کومې دوه خبرې د دې سترګه کې په دې ځای کې اوبه دي چې هغې ته موږ ایکوس هیومر وایو ایکوس هیومر او څه اوبه په دې ځای کې دي چې هغې ته موږ وایټریس هیومر وایو وایټریس هیومر ګوره دا اگزامپل مې دلته په سټارټ کې درکړو چې تا قرباني کوله او سترګه دې کټ کړه نو د هغې نه سره ووتې اوبه راووتې د چا چې سترګه ضایع شوي د هغه نه ته تپوس وکړه یا چا لیدلي د هغه نه تپوس وکړه سترګه چې په څه ولګي نو دا اوبېږي چې اوبېږي نو بس ضایع شوله بیګي ولې په دې کې دننه زیاتر تقریبا راوند اباوټ 80% ټولې اوبه پرتې دي دا سترګه چې دونه ګول ده که نه دا غوښه نه ده دا په دې کې دننه ټینګې اوبه پرتې دي دا ګول یې ساتلې ده داسې پیړه ګول یې ساتلې ده او دا نرشمنټ هم سترګې ته ورکوي نو یاد ساته د لینز چې شاته کومې اوبه دي دلته کې په زیات مقدار کې چې کومې اوبه دي هغې ته موږ وایټرس هیومر وایو د لینز نه چې مخکې کومې اوبه دي هغې ته موږ ایکوس هیومر وایو صحیح شوله یاد ساته د دې نه درته یادېدی شي چې ای مخکې راځي نو ایکوس هیومر مخکې دی وي د ای نه بعد راځي نو وایټرس هیومر وروسته دی نو وایټرس هیومر د لینز نه شاته چې کومه غټه ایریا ده په زیات مقدار کې اوبه دي هغه وایټرس هیومر دی او د لینز نه مخکې چې کوم د پیوپل او د لینز په منځ کې دې ځای کې کومې اوبه دي هغې ته موږ ایکوس هیومر وایو یو خو دوی د سترګې سټرکچر مینټین ساتي بل دوی سترګې دا نرشمنټ هم ورکوي نرش کوي هم د دې سره هیومن آی مکمل شوله اوس په دې پسې جسټ وایو چې یو دو بیماریانې دي داسې د سترګې بلا شی بیماریانې دي بوالسي نه په هغه وخت کې 130 نه سیوا بیماریانو باندې بوک لیکلی اوس خو د حد نه سیوا میډیکل ساینس ایډوانس شوی دی خو دوه مین بیماریانې چې ډېر زیات عام دي هغه دی د نظر کمې د چا د لرې نظر کار نه کوي یا چا نږدې نظر کار نه کوي یو ته لانګ سایټډنس وایي بل ته شارټ سایټډنس وایي دا څه شی دی په دې باندې بحث کوو لومبیا که د دې نه څوک سکرین شاټ اخیستل غواړي والئ تې هغې باندې بیا بحث وکړو دې نه بعد